السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنیدونکو په اکثره ویډیوګانو کې به تاسو زما یوه اصطلاح اورېدلې وي چې غربته داسې کور دې ړنګ شه لکه څنګه دې زموږ هېوادوالو کورونه وران کړي دي. آیا په دغه اصطلاح کې زه رښتونه یم او که نه؟ په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ. السلام علیکم. محترمه جوړې ښه جوړې. اجازه ده داخل دسو کور وکسو مهرباني. قدرمنیدونکو کور ته را داخل شو خو دا کور خاموشه دی. دا کور هیڅوک داسې ماشومان نشته، په دې کې ازانه نشته، په دې کې شور نشته، په دې کې خوند نشته او په دې کې رنګ نشته. هغه نورو کورونه غږونه راځي خو دلته هیڅ هم نشته. قدرمنیدونکو یو بل څه چې زما فکر شولو په دې کور کې هغه نغاره چې تاسې ګورئ همداسې سوړ ده. نه پوهېږم څومره وخت به کېږي دا به خاموشه وي. دا ورونه به د دغه کور خان اخلو موږ سره اوسئ. ویلې دغه نغاری خاموش ده، ویلې په دا کې اور نه بلیږي. دا بس خاموش نه و خو اوس خاموش نه. ویلې دا د بېوسۍ د لوسه د غریبۍ د لوسه چې ما خپل وړه وړه بچي وو، بېوسي وه، غریبي وه. ما کوم کار نشته، ګاډي چلوم، 500 روپۍ پیدا کړم، هغه نه ګزاره نه کېږي. اوس مې خپل بچي لګېدل دي پلور نو هېڅوک نه غواړي چې خپل الوت یې ځون نه لري. ویلې چې الوت ډېر خوږ شی ده، ویلې خو بیا هم مجبوریت بېوسۍ مو نه لرې کړي دي. نو بس دا ډېر دردونکی حالات دی چې په مونږ روله ده. ما خپل الوت یې ځون نه څنګ ته کړی دی، بېوسۍ د لوسې، غریبۍ د لوسه چې هېڅ واس طریقه یې مو نشته. قدرمنیدونکو هېڅوک هم نه غواړي چې خپل ګلالي ماشومان ځان نه جدا کړي. دغه کور چې پې ښایسته وي هغه د ماشومانو مور هغه ځان نه جدا کړي. څنګه دی اوس ساته دغه خاموش نغری زور نه درکوي چې دلته به ماشومان ناست وي، دلته به ډوډۍ پخوي، هغه دې نه یادېږي؟ ولې نه یادېږي مو، ډېر مو یادېږي خو نشته، طریقه نشته. څومره وخت کېږي نه جدا شوي دي؟ یاره تقریبا یوه نیمه میاشت به کېږي. یوه نیمه میاشت کېږي جدا شوي دي. څه یې دونه غوښتل ماشومانو، څه غوښتل؟ والله خو چې ګهیز به ووتلم چې دغسې به م ووتلم چې راتلم به مړی به یې واخته، بسکاټ به یې واخته. ماشومان دي خو زموږ څه په طریقه نه وه. نو کور نه به زه وتم چې کور نه به بدیا هم زه به خښولم. ویلې چې دا وړه وړه بچي وو، دی به چې شای غوښته ما به واخلم. نو کور ته زه ډېر نه تللم، ویلې چې ډېر دردېدم، ډېر خفه کېدم ځکه چې طریقه نشته، واس مو نه و. مخامخ فکر کوم چې دوی وړه هغه شیان چې پکې دي هغه پېټۍ دي، دغه هم ګوري چې دې پېټۍ کې څه شته او که نه شته، دغه هم ګورو. زما په خوارو افغانانو باندې غما وطن والا درد پوښ دا کې خلک برا شوي وړه شوي دي، پکې د ماشومانو جامې اچولي دي. او په دغه پېټۍ کې څه دي؟ دا کې وړه په دې کې وړو پېټۍ ده. هو وړو شکور شته. دا کوچنی دا یې پرویزی ټول کور کې ګرد وړه نشته. د زړه ټوکړې مې خیر ته څنګه کېنومه وطن والا درد پوښم در بدلومه وطن والا. دال پکې پراته دي خو شاید هغې دپاره غوړي نه وي چې پخېږي، هغې دپاره پیاز نه وي، هغې دپاره بنجان نه وي، هغې دپاره اوړه نه وي چې اوړو پسې وخوري، کله نه وي. دا د دوی اشپزخانه کله چې دلته اوړه نه وي، کله چې دلته غوړي نه وي، کله چې دلته وریجې نه وي، دلته به ماشومان هم نه وي، دلته به خلک هم نه وي، دا کور به خاموشه وي.
قدرمن لیدونکو دا د غربت اخري خط دی. درد په خندا در بدلوم. کور وایي په خلکو باندې ښایسته وي. چې خلک نه وي نو کورونه به څوک څه کوي، ژوند به څوک څه کوي، زندګي به څوک څه کوي. دا کور چې اوس خالي دی، هغه ګلاني ماشومان یې نشته او کور کې هېڅوک نشته. آیا په دې کور کې د زړه نه تنګېږي؟ زړه مې تنګېږي، زړه مې ولې نه تنګېږي. ماشومان چې په کور کې وي سړی ساعت زړه کېږي. اوس چې نشته نو خامخا کور بې رنګه ده، کور بې خوانده ده، کور خوند نه کوي. سړی په څه رقم زړه کې خشول شي. کله چې دغه ځای ته مخ واړوې کوم بچیان درته ډېر یادېږي؟ تا باندې به ګران خو ټول وي، کوم یې درته ډېر یادېږي؟ ګران خو ټول ګران وي، خو یو زوی مې ده چې هغه مریض و، ډېره مرستیا یې تېره کړې ده. واقعا په هغې زه پوره وړی شوم، قرضدار شوم پې. نو هغه به چې مریض و نو هغې ته زه ډېر دردېدلم. ما ویلې چې بواس به نه و، پیسې به نه وي، طریقه به نه وه، نو چې هغې به یو شای غوښتو په هغه مرستیا کې. نو زه ډېر دردېدلم ورته. نو هغه ځای زما یادېږي. بیا د پیدا کوی شو ورته هغه شی چې د غوښتو؟ نه مې شو پیدا کولی، ولې چې زه به ډېر وګرځېدلم، پیسې ولې چې اولاد د مریض به و، طریقه به نه وه. تر پای حساس راسومه وطن والا، درد په خندا در بدلوم. کوټې هم تشې دي، یوازې د الله نوم پکې شته، نور پکې انسانان نشته. دغه ورور چې تاسې ګورئ رښتیا هم په ستونزه کې دی، رښتیا هم په مشکلاتو کې دی. هغه زوی کیسه یې وکړه چې زوی مې ناروغه و، هغې باندې ډېر قرضداری شوی یم دی، او نن سبا چې کاروبارونه بیخي شته نه، دی خپل هم ناروغ دی، همدغه ورور هم ناروغ دی، خپل هم ستونزې مشکل لري. تېره ورځ مونږ غوښه تقسیموله، بیا چا وویل چې دا ډېر یو مستحق کور دی. چې کله کور ته راغلو، کور کې هېڅوک هم نو پوښتنه مو چې وکړه نو په کور کې ولې څوک نشته، نو غوښه چا ته ورکړو؟ وایي د مجبورۍ نه او د بېوسۍ نه یې خپل ماشومان او خپله مېرمن د پلار کور ته لېږلې ده. وایي دغه نفر چې کله خپل ماشومان لیدل، خپله فامیل لیدو چې هغه وږی و، هغه نهار او نه شوی زغملی، ځان نه یې پنډ نه کړل او کور کې اوس دی که وږی وي او که تږی وي ناست وي. دا د غربت اخري خنډ دی. غربت رښتیا زموږ کورونه ړنګ کړي دي. تاسې خو اوس ولیدل که نه دغه دي آباد کور د څوک پکې نشته او کانډر ده. خلک وایي چې خوست کې وایي غریبان چیرته دي. د خوست خلک رښتیا هم غیرتي خلک دي، خپل غربت په اړه چاته هم نه وایي، سخته زغمي، تکلیف زغمي، هر څه زغمي، خو چاته لاس نه نیسي. قدرمنو هېوادوالو، تاسو باندې مې غږ ده چې راځئ په ګډه همکاري وکړو. لومړی خو تاسې په خپل لاس باندې او په خپله همکاري وکړئ چې دغه دروند مسؤلیت نه موږ هم خلاص وو، تاسې په خپل لاس باندې وکړئ. که بیا تاسو ته نه وي معلوم نو بیا موږ سره داسې مستحق خلک شته چې د بیګا او د سبا موږ نه غوښتنې کوي، خو مګر د موږ لاس نشته چې نشته راسره چې ورسره همکاري وکړو. تاسې موږ سره وکړئ، موږ به تاسو هم تر داسې مستحقو خلکو راورسوو لکه څنګه چې دغه ګورئ. قدرمن لیدونکو، تر ټولو بهترین ځای د صدقې دپاره، د زکات دپاره، ځکه چې یو پښتون ورور دپاره ډېره سخته ده چې کله خپل ماشومان خپل کور نه باسي د غربت له امله، او دی په کور کې یوازې دا تر ټولو سخته ده انسان باندې. ورور مې هم درانه په کوټه کې کېناستو، فکر کوم چې زړه به یې ډک شوی وي، ځکه چې د حالات د زغملو نه دي. هېڅوک هم نه غواړي چې خپل بچیان ځان نه جدا کړي، او دا هم نه دردوو نوره، فقط تاسو ته هم همدغه یوه هیله در وړله چې دغه ورور سره همکاري وکړو په ګډه. راځئ چې دغه ورور راجلب کړو، راځئ چې دغه ړنګ کور آباد کړو چې غربت موږ نه بیخي ختم کړی دی. دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې تاسې همکاري وکړئ، او بل ځل زه راځم د دغه ورور سره هغه خپل کوچني ماشومان موږ یو ځای کړو او دا کور سره رنګین کړو او ښایسته یې کړو، سره همکاري وکړو. هغه ویډیو به هم تاسو سره شریک کوم. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.